انتہائی صاحب قدر، صاحب عظمت علماء کرام، شیوخ عظام او د دې علاقې د غونډو ډیرو محترمو پښتنو مسلمانانو ورونو، حضرت سے مخکې ارشادات وفرمایل. زه خو یقینا دې ځای دې در ته چې کوم ځای ختم بخاري وي دعا دپاره حاضري کوم چې الله د امام بخاري هغه کاوشونه او هغه محنتونه، د هغه شان، د هغه عظمت الله په هغې کې زمونږ ستاسو حصه وګرځوي. عزیزانو، خبره د بخاري راغله، ما ملګرو نه تپوس وکړو وی چې شپږو هلکانو بخاري شریف هم تکمیل ته رسولی دی. زما ذهن زر د امام بخاري مسکن ته لاړو. د امام بخاري عجیبه خبره دا وه چې د 9000 نه زیات احادیث مکرراتو سره بخاري کې را نقل کړي دي، لیکن امام بخاري چې دا دومره زره احادیث را جمع کول، نو هر حدیث ته اول غسل کړی دی، بیا 2 رکعاته نفل کړي دي، بیا دا حدیث روایت لیکلی دی. او عجیبه خبره دا وه چې په کوم ځای کې امام بخاري دا دومره محنتونه کړي وو، د هغه ځای نه په والو په ټکولو باندې امام بخاري ایستلی شوی هم دی. او ډېره عجیبه خبره دا وه چې امام بخاري لا ماشوم و، د ورکوټوالي په حالت کې یو درسګاه ته لاړو. لوی شیخ د زمانې هغه تشریف فرما دی، لوی لوی محدثین دستار و جبے والے مخې ته براجمان دي، هغه د حدیثو درس ورکوي. درس دوران کې حضرت امام بخاری دے ورکوٹ معشوم دے، یا 11 کاله عمر دے یا 12 کاله عمر دے، او دے چې کله هغه د حدیثو درس ورکوي سند بیانولو، نو دے ورته په سند کې وایي چې تاسو دې سند کې د فلانکي یاد کړو چې د حدیث د فلانکي نه اورېدلی دی، نو د فلانکي د فلانکي لیدلی نه دی، نو حدیث یې تېنه څنګه واورېدو. هغه ورته وایي بچې ته کښېنه وړوکې، ویې نه استاد جي مسله د حدیث ده او مسله د سند ده. هغه ورته وایي بچې کښېنه، بیا ورته وایي نه استاد جي تاسو اصلې نسخه وګورئ. په هغه زمانه کې به لیکل په قلم باندې و، او د امام بخاري قلمي نسخې د بخاري شریف د صحیح البخاري د ما بخارا کې ډېرې کتلي دي. د امام بخاري قبر چې دی دا په خرتنګ کې دی، بخارا کې نه دی. بخارا نه سمرقند ته مونږ سفر کړو 350 کیلومیټر، هغې نه بعد 23 کیلومیټر سفر هم خرتنګ ته وکړو، کوم ځای د امام بخاري مقبره ده، قبر یې دی. او د امام بخاري قبر چې دی نو هغې سره چې کومه علاقه ده هغه تقریبا زما د ناقصې اندازې مطابق چې د هغې هغه باغ هر سره شریک کې نو 8 تجربه ځای به وي تقریبا. په دې کې د امام بخاري د 1200 کالو هغه نسخې د بخاري هم پرتی دي کومې چې په قلم لیکلی شوې وي. تر 2018 پورې چې کومه نسخه وه نو هغه ټولې نسخې هلته موجودې وي. او د امام بخاري په مقبره کې چې کومه برنډه تاو شوې ده، نو په برنډه کې د پخوا زمانې هغه برګې لګېدلې دي، او په هغه برګو په هره برګه باندې د بخاري د یو باب نوم لیکلی دی، گویا پوره بخاري په چت کې مراوستی دی. د امام بخاري د قبر د پاسه یو ځای د قبر هلته جوړ دی، لاندې تاخانه کې اصل قبر دی. ما هغه ځای کې الحمدلله په دغه وخت کې چې زه تللی وم، ما نه تقریبا 10 ورځې وروسته یا 15 دن بعد حضرت الشیخ مولانا محمد ادریس صاحب حفظه الله تعالی هم تشریف وړو. د هغه د قبر په خوا کې ما د بخاري ړومبی او اخري حدیث په خپله باندې اورولی هم و. کله چې محدث کور ته لاړو نسخې وکته، نو د ماشوم چې ورته کوم لفظ ویلی و نو هغه صحیح و،
زه عوامو ملګرو سره خبرې کول غواړم دې وخت کې استادانو ته سبق اورم چې کله هغه وکتو واپس راغی وی بچی راشه وی ما دا غلطي کړې دی وی او دا خپل پن راکنو دغه د 100 کالو ماشوم داسې پن ورکړو او په هغه ځای کې هغه عبارت کټ کړو په سند کې هغه نوم ټیک کړو چې کله نوم ټیک کړو هغې نه بعد ماشوم ته وایي تا ته څومره احادیث یاد دي وی ما ته 1,00,000 احادیث یاد دي بیا یاد درته څنګه دي مونږ ته هم حدیث یاد دي مونږ وایو چې څوک تپوسو کې حدیث درځي مونږ وایو انما الاعمال بالنیات چې ډېر مخکې لاړ شو نو مونږ وایو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه بس دا یو حدیث مونږ ته یاد دي بیا چې څوک ډېر محدثین وي نو هغه بیا به قال حدثنا احمد بن اشكاب عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دي ځای پورې یو حدیث چرته مونږ ته یاد شي لیکن هغه ورته ما ته 1,00,000 حدیث یاد دي او څنګه راته یاد دي چې ما د چا نه اورېدلې دی هغه د چا نه اورېدلې دی هغه د چا نه اورېدلې دی ما ته دغه استادانو کورونه او نومونه هم یاد دي اوس تاسو سوچ وکئ چې هغه امام بخاري چې غسل کوي 2 رکعاته نفل کوي او بیا د کتاب یو حدیث لیکي او بیا چې چا امیر بخارا امام بخاری د بخارا نه پس باندې امیر بخارا امام بخاری ته وایي چې تب راضي او زما بچو تبا چونکه هغه د هغه زمانه یو قسم گورنرو البته عزیزانو یو خبر وکم د امام بخاری هغه جمعه او مسکن او هغه مکتب سم موجود دی لیکن اوس پاغي کې سکیږي مونږ لدې ځای فخر په دې باندې راشي چې قاسم العلوم والخيرات مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله تعالی دا د یو انار دونه لاندې یو استاد یو شاګرد ناس د دارالعلوم دیوبند بنیاد کړي د هندستان په اتر پردیش صوبه کې د دیوبند په قصبه کې نو چې په کوم ځای باندې یو استاد یو شاګرد د مخ خپل ځاني په هغه ځای غره ناس تکړه ده الحمدلله لیکن هغه ځای نه مولانا قاسم نانوتوی چې د یو دومره غوندې ځای نه شروع کړي هغه ځای چې اوس لاړ شي تقریبا نن درېمه ورځ د دارالعلوم دیوبند قاری افتاب احمد صاحب د دارالعلوم دیوبند صدر مدرس دی نو دلته د مصر د قاریانو په 11 تاریخ باندې جمعې په ورځ باندې اغي محفل قرات کولو اغي ما سره سوره زونه رابطه و چې دارالعلوم دیوبند لته نه ټیم واخلا نو ما په دغه وخت کې دارالعلوم دیوبند کې عبدالدائم صاحب چې ماغه نه تاسو وکړو د دې قاری صاحب زومم دی او د تخصص هم دارالعلوم دیوبند کې وکړو ماته نه تاسو وکړو ما ورته مې قاری صاحب نه تاسو کې یا تر ته وایا چې دارالعلوم دیوبند اوس په څومره رقبه کې دی چې ما کتل او 450 کنالو ما ته وی دارالعلوم دیوبند د خار په میانس کې 550 کنال رقبه کې پروت دی او بیا عزیزانو په ټوله دنیا کې د 3.5 لکو نه زیات شاخونه موجود دي نو مال بخارا کې ډېر درد په دې راغی چې د امام بخاری په مسند حدیث باندې چې کم ناستو نو هغه کلین شی او ټای چولې وا پینټي چولې او بخاری پڑھاولو او کله چې د مولانا قاسم نانوتوی او د شیخ الهند په مسند باندې دارالعلوم دیوبند ته چلاړو الته چې کم ناستو هغه شیخ نصیر خان رحمه الله چې په سنت باندې هغه مرصع انسانو دغه په ټول بدن کې سنت داسې ولکه اردو کوئی کوټ کوټ کې سنتوں سے بھرے پڑے تھے نو ما ډېر زیات پاغه درد پزړه کې راغې چې په دارالعلوم دیوبند کې 4 چاپیره هندوان چې دي اغیم ټوپه په سر کې دی وای د دارالعلوم دیوبند قدر کو او چې کله بخارا ته لاړو نو په بخاری په جمعات کې د محمد بن اسماعیل چې دومره لوی کاوشونه دغه په جمعات کې یو وړه غوندې ټوکړه و داغې نه دغه تاوکړو شیشې ته نه تاوکړې وي نور د امام بخاری په هغه منبر باندې انګریز جنای ناس توسلفیانه یستي او د امام بخاری په مدرسه کې په جنگو کې انګریزان ګرځیدل د امام بخاری د مدرسې چې کوم غډاټونه دی لوی لوی برنډي دی بده کې به محدثین شپه او ورځ ناستو باغې کې نن دکانونه دی مارکیټ پکې کولاو شوی دی زړه په دې ډېر درد وکړو
او په دې باندې خوشحالي دا ډیره زیاته راغله چې په دنیا کې وګرځي نو الله چې اهل حق را کړي دي د پاکستان افغانستان او په هندستان کې د دارالعلوم دیوبند د کابر لور کړي دي موږ د په دې درو ملکونو کې هغه حال حق ملاو دي د هندستان په سرزمین باندې مکابرین دیوبند چې دا غزه گورنمنت سره په کمنداز باندې چلیږي چې آل علماء هند کانفرنس په دلی کې د جمعیت علماء هند نائب امیر مفتی عبدالرزاق بیان کولو هغه بیان کې هغه وی مودی سرکار اگر مسلمانوں کی طرف ترچی نگاہ سے بھی دیکھا رب کعبہ کی قسم تیری زبان بدی سے کھینچ کر کتوں کو کھلائیں گے ما ډیر فخر وکړو بخارا کې می شیخ الحدیث توی ما ورته مې دا حالات د سدي هغه وی شکر وباسه پاکستان کې اوسېږي چې د پاکستان علماو دا د کفر په سترګو کې سترګې ورکړي دي لیکن خپل دینی اقدار خپل د مدرسې بنیاد او خپل د قرآن او سنت هغه اقدار برقرار ساتل دي الله دې همیشه همیشه برقرار وساتي زما عزیزانو نن که تاسو کې کمی ایمان دی دا د علماو په وجه په مونږ او تاسو کې ایمان دی نن چې کله مکه مکرمه ته لاړ شي مدینه ته لاړ شي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مصلی باندې چې کوم امام په بیت الله کې ولاړو زما د پیغمبر په مصلی باندې مسجد نبوي غونډه ځای کې کوم امام په مصلی ولاړو نن هغه غریب حق نشي بیانول ټوله شپه الله ته جاړي چې رب زه خو تباشم الله زه حق نشم بیانول ظالم حکمران لاندې راغلم الله کا حق بیانو مسنه معذول می کی زما په ځای باندې يهودي راولي او د پیغمبر په مصلی باندې ودري رب په دې وجه می جبه غلي کړي د الله ته معافي کوا زړه خوشاله شم چې زما په وطن کې دی ورکوټي جمعات کې په مصلی باندې کوم ولاړی حق داسې بیانې الحمدلله چې ټول دنیا د تابع شي وای سبحان الله کزننو ام د مکه مکرمه په خلکو کې دومره ایمان نشته د مدینه خلکو کې نشته چې کوم زما وطن زما خطه کې خلکو کې ایمان دی هغه وجه صرف زمونږ د اکابر علما دي چاله چې پټکه وتړلو هغه نه اهل حق جوړیږي کم یو سړی چې دی ځای پټکه د بخاری ختم هغه دی ځای وکي ترمذی هغه دی ځای کې ختم کی ابو داود ختم کی ما وراء النهر کې ذکر زیدم ما وراء النهر کې یو عالم داسې ونلی دو چې زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم انداز باندې خپل شکل صورت او هيئت جوړ کړو چې یو عالم د حالت جوړ کړي نن عزیزانو زمونږ د مدرسو یقینا ډېر خلک به مدرسو څخه چالو کړو زموږ مدرسو دغه وکړه خلکو کې ایمان راوستو ابل ورځ په 9 تاریخ باندې د دارالعلوم دیوبند مشران ټول روان شوي دي جمعیت علماء هند ټول مشران روان شوي دي کما مسکان خان د محسن خان لور چې د هندستان د کرناټک داغه په کالج کې هغه جینې وردن نشوا او په خپل حجاب باندې ناره تکبیر والو او هغه ظالمانو له سترګو کې سترګې دنه کولې او د حق आवाज یو چتولو او خپل نقاب لري نکړو اکابرین علماء دیوبند لوی وفد په شکل کې داغه کور تلاړل او داغه پلار ته 15 لک روپے په تور انعام ورکړل چې تا د حق आवाज چت کړي دي او په دې سرزمین دی چت کړي دي د حکومت سترګو کې سترګې دنه کړي لیکن د حق आवाज د پاره ټولي میډیا ته اعلان وکړو 5 لک روپے غجنې د پاره اعلان وکړو لیکن د حق आवाज داسي وی چې د انډیا د فلم انډستری مشهور چې سورته اکټر مشهور اکټر سلمان خان هغه د 5 کروڑ روپو اعلان وکړو چې دی جنې اهل حق आवाज چت کړي دی او په سر باندې د نقاب او د پردي دا आवाज خله بیا د هندوانو لوی خلک راغله لغم داغي تعریف کوي او هغه ټول خلک هغه سره ملګرتیا کوي ما چې سوچ کولو ما به دا غزوه هند چالو کېدو والده او غزوه هند چې چالو کېږي نو زما او د استاد طرف نه مجاهدین زی داسې د مغرب د طرف نه برازي او دا په دې دنیا باندې خوريږي په مخ کې بزي او دا په ټوله دنیا کې یو اسلامي انقلاب راځي الله دې ما او تاغه اسلامي انقلاب ته تیار وساتي زما عزیزانو کنن دې مدرسې سره زموږ تعلق نن دې مدرسې بنیادونو کې زما او ستا مدد وي نن دې مدرسې د اکابر سره زما او ستا ملګرتیا وي
نو یقینو که ایمان دالی کلی و اخلا چه سبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام د دمشق په مشرقی مناره باندې د جامع مسجد را کوزیږي هغه سره اسمان نه فوج نه د فرشتو راځي نه د انسانانو راځي الله به ما او تا د حضرت عیسیٰ علیہ السلام په هغه سپایانو کې شامل کی او د دجال خلاف به د توري اوچتولو توفیق الله ما او تعالی راکړي او که چېرې د مدرسو سره ودرېدو دو سره ملګرتیا وکړه د پیغمبر د شاگردانو واقعات میں قتل د امام الانبیاء شاگرد دے علی المرتضی رضی اللہ عنہ یو ثقفی گورنر دے اگر ثقفی گورنر وای زد علی المرتضی ملاقات لاړم وای چې کله لاړم امیر المؤمنین په عراق کې ناستو وای چې کله زه ورور رسیدم وای په هغه ځای کې امیر المؤمنین یو ګلاس وګوس کله په ما مسکولې وای په دې کې یو تیلای راوغوښتا چې تیلای کولاو کړه هغه تیلای نه مهر لري کړو هغه چې کولاو کړه وای ما وی کې سغټ انعام د دې سره هغه مال راکول غواړي وای هغه چې تیلای کولاو کړه نو په تیلای کې 70 وتل یو ګلاس کې 70 ما د پاره واچولو یو کې ځان د پاره وای ما ته وی چې تب وای چې امیر المؤمنین څومره شوم دی لیکن زه شوم نیم ما جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم حالاتو کې چې قتل دی امام الانبیاء چې کوم حالات تیر کړي نن کا الله فراوانی راوستا لیکن سبب د حشر میدان کې جناب محمد رسول الله سره ملاقات کیږي ما کداغه د سنت او تابعداري و نکړه داغه نه خلاف لاړم زما پیغمبر سره سترګې څنګه برابر هوا امیر المؤمنین دی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گورنر دے فاروق اعظم دا کور تلاړو وستا کور قتل غواړم هغه ورته امیر المؤمنین زما کور ته مرزا ډیر به وچاړي امیر المؤمنین عمر دا کور تلاړو یو لوخه پکې پروت دی او یو پکې خخته پرته ده ورته وی سامان د کور وی زما د کور نور سامان نشته وی ته خو گورنر وی گورنر په کور کې مې نشته تیاری د پاره صرف دا کافی دي حضرت فاروق اعظم ورته وی چې دا د خخته باندې سکه بدیلوخي سکه وی چې کله د گورنر هاوس نه واپس راشم گورنر هاوس نه واپس راشم خپل کور ته نو وی زه دې ځکه دا وګو دا لوخه چې د بدی کې اوپر عوالم باغی کې ځا ودس چارندا موکم چې چارندا موکم بیا دا لوخه کنګال کم بیا بدی کې اوپر واخل مغه کېدم او د دې دری کې دا سړی روټه پرتی دي دا عوالم دا بدی کې واچوم دا چې بدی کې کله نرم شي هغه نه هغه پورې ما منس کړی چې زه د مون نه فارغ شم نو دغه سړی روټه وخورم او بدی خخته باندې سر کې دم زمود شم حضرت امیر المومنین عمر ورتوی ورته ارشاد فرمایلو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې زندگی تیر کړي وا حضرت فاروق اعظم ورتوی ابو عبیدہ لهم سلام ابو عبیدم گورنر روز چې ورله ملاقات لاړم ما دا ابو عبیدہ په کور کې وکتل چې دا په سورلې باندې به کما کی جاوا چولا د شپې هغه کی جاوې ځان تا خور کړي دا او په کما تیلې کې بعد خپل اسبه د پارا خوراکي ساتلو هغه خوراک والا تیلے سر تائی خوا پدیودو ماتینا تپو سکڑو گورنر سے ستاد کور سامان چرتلاڑو اگا جواب ورکی دی فانی دنیا دا پارا دا ہم کافی دے ابو عبیدہ سوک دے آغا ابو عبیدہ کمتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین الامت ویلیو کلچی امام الانبیاء دنیا نلاڑو ابو عبیدہ اللہ دمرا مقام ورکڑے دے امام الانبیاء چکلا دنیا نا رحلت اکڑو زمان د پیغمبر جنازه پرتا وا شپږ غنټې یعنی 2 شپې او یو ورځ زما د پیغمبر جنازه پرتا دا هغه جنازه پرتا وا په دغه وخت امیر المؤمنین انتخاب نه دی شوی حضرت فاروق اعظم نرای معلومه شو ابو بکر نرائی معلومہ شوا حضرت صدیق اکبر فرمائل دا ابو عبیدہ چی جناب محمد رسول اللہ دا تامین الامت ویلی دی زمان رائی دا چی دا امیر المومنین جوڑ شی ابو عبیدہ پچگو پجڑا شو ورتے وی دا پیغمبر صحابہ زمان دی دا اللہ پزاد بندی قسمی کدا مسند ز قبلو لے شما زمان دی دا اللہ پزاد قسمی زد دی مسند قابل نیما حضرت فاروق اعظم لخلق راغلل ورتے وی اے عمرہ تلوی جراری او تکڑا سڑے پہر سباندی حاوی
مونږ امیر المؤمنین جوړ کو حضرت فاروق اعظم ارشاد فرمایلو ارشاد ډیر عجیب وی چې زما محبوب د دنیا نتلو زما محبوب د مسجد نبوي په مصلی باندې چې کوم سړی ودرولې دي هغه ته عبد الله ویل شي ابو بکر داغه لقب دی امام الانبیاء په مصلی دی ودرولې ولس منزنا زما د پیغمبر په زندګۍ کې ابو بکر قوم ته بڑاو کړی دي او دوی مدا چې مسجد نبوي ته د چا د حجرو دروازې کولاوي جناب محمد رسول الله ټولي بند کړی یو د ابو بکر دروازې کولاو پر خدا دین معلومیږي چې زما محبوب د ابو بکر د خلافت اعلان په خپل باندې کړی دی عمر د خلافت ته په صورت نه تیاریږي امیر المؤمنین ک جوړیږي یا ابو بکر وی ټول صحابه را جمع کړل په شریک باندې صادق او مصدوق ابو بکر صدیق چې د جناب محمد رسول الله سره زندگی تیر شي وا هغه خپل امیر المؤمنین جوړ کړو او بیا عمر دا ارشاد فرمایلو زما د محبوب چې څنګه زندگی وا هغه سي زندگی د ابو بکر دا زکه په دې ټولو صحابه کرامو اعتماد وکړو نن ګورې دا ابو بکر مسکن دی نن ګورې دا هغه ابو بکر مدرسه دا کومه چې زما امام الانبیاء محمد عربي صلی الله علیه وسلم د مدرسې بنیاد کې خودو وراثت چاله ورکړو لومبه وراثت خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم لومبه د مدرسې بنیاد چې کې خودو ماته ټول متوجي شي غالبا ختم بخاری لا نه شوی اب هم دینه بعد کې تاسو ټول توجه سره ناسي هغه وجه دا ده چې دا کم ځای کې ناسي دا تبلیغ والا کله کله خبره کوي ما نه خلک د پوسو کې تبلیغیانو دا وایي زم تبلیغیانو یو خبره لا د حدیث نه بهر نه ده کړې دا ضرور وایي چې موږ مشرانو نه واورېدل تبلیغیان وایي د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې به مجلس کې صحابه کرام ناستو نو داسې وناستو چې یو مرغه براله هغه به په سر کې ناست هغې ته پته نه لګېده چې دا زه د زنده سر په سر ناسته یم او که د غیر زنده سر په سر ناسته یم او دا محفل د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه د ابو بکر نوم ورکړو ابو بکر امیر المؤمنین جوړ شو لیکن چې د عمر دور راغی او قیصر او کسرا دای فتح کړل نو په عمر کې بیا غشان ته وګوره زما د پیغمبر عظمت پکې عجیب ښکاره شو صحابه کرام ټول راجم شو ټول صحابه کرام راجم شو حضرت عمر ته وکتل د قیصر او د کسرا اغلوی وفدنا د عمر دربار تر روان دي شام او بحرین والا د عمر دربار تر روان دي لوی خلق لوی مالداران د ټول کائنات د بد عمر درتا راتل زکا عمر بیت المقدسم فتح کړی دی شام فتح کړی دی بحرین فتح کړی دی قیصر او کسرا کی فتوحات کړی دي روم فارس دای فتح کړی دي حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم چې کما جوبا چولې دا پاغه کې د سرمنی دولس په وندونه لګیدلې دي ټول صحابه کرام راجم دي منګ عمر ته څنګه وایو لوی خلق د ټولو بادشاہانو نمائندگان سفیران دل تر روان دي تلغوندي دا جوبکه دا کم پیوندونه لګیدلې دي اوس خو ډیر فتوحات شوي دي مال غنیمت ډیر دی کم از کم یو جوبه خو بګه برابر غوندې واچوا ټول صحابه کرام وای دا خبره به عمر ته څوک کوي یو بل سره مشوره کېده و یو علی دی چې هغه عمر سره خبره کول شي یو د پیغمبر بیبي د عمر لور حضرت حفصه دا چې هغه ور سره خبره کول شي د ټول علی المرتضی لاړل علی المرتضی ورته وای عمر تبار خبر حکم لیکن دا خبره عمر ته نکیږي بیا ور سره حضرت عائشہ او حضرت حفصه رضی الله عنهما دواړه امهات المؤمنین دواړه لاړې او د عمر دربار کې کېناستي عمر ته وای اے عمر نن د ټول کائنات لوی سرداران لوی بادشاہان لوی خلق ستاسو در ترازی ملاقات لرازی اے
عمره کچری نن تا د خپل جوبه بدل کړه پکې د سرمنی دولس پیوندونه لګېدلې دي تنن امیر المؤمنین تا کسرا فتح کړه دې قیصر دې فتح کړه دې یعنی روم او فارس دې فتح کړه دې لوی لوی بادشاہان صدر ترازی صرف جوبه خو بدل کا حضرت فاروق اعظم حضرت حفصه توي ویدارا توایا ویتا پخپل باندې ویلو چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې لس روز پورې زما پیغمبر روټه نه دا خوړلې تا نه ما دا اوریدلو چې یو قسمه خوراک چې یو ښه خوراک دا پخپل ژوندۍ کې جناب محمد رسول الله تر 3 ورځې پورې مسلسل نه ده کړې تا ما ته ویلو او زه یو ځل درلم د امام الانبیاء ملاقات ل درغلم امام الانبیاء په کور کې یو بوجای وا هغه بوجای چې د شپې بسم لاستو هغه کې بیزان را بند کړو او دروازه به غزان تلاندې خورولا مونږ چې ملاقات ل درغلو ما د جناب محمد رسول الله په بدن باندې د بوجای نشانات کتلیو اے حفصی دارا توایا تا پخپل وی چې یو ظلما جناب محمد رسول الله ته ډبل بستر واچولا خاتم الانبیاء سملاستو کله چې بلال اذان وکړو اذان باندې دی امام الانبیاء سترګې وغړې دي ما ته وی چې حفصی ظلم دی را سره وکړو زد صبح صادق سره راوي شم تا د وجنا چې ما ته د نرم بستر چولې و مانن تهجد قضا شو اے حفصی دارا توایا آیا عمر د محمد رسول الله صحابي دی او کنه دی آیا حفصی عمر تا د پیغمبر مسند ملاو شوه دې کنه د ملاو شوه آیا حفصی عمر نن د محمد رسول الله په مسند باندې ناشته فتوحات کوي آیا عمر د جناب محمد رسول الله نه ډیر وړوکې دی او کنه دی نو چې جناب محمد رسول الله بوجای کې سملاستو او بوجای په بدن باندې را کاغلا او په بدن لاندې بوجای پرته دا داغي نشانات په بدن پراته دي نو عمر با څنګه خسته خسته لباس واجی وای سبحان الله نہیں سم بچغه باندې سبحان الله نن ټول یورپ امریکا او داغي شیطانان ټول دی پسې لګي دلی دی مدرسې وقار ورزو لیکن زما عزیزانو مدرسه چان را روانه ده قسم دې چې مدرسې ته ګوره چې د مدرسې نوم راشي کله ذهن ته ابوبکر راشي کله ذهن ته عمر راشي کله عثمان غوندي مظلوم شهید ذهن تراشي کله علي غوندي انسان ذهن تراشي مدرسې نو مخله کله ابو هريره ذهن ترازي کله ابو عبیده ذهن ترازي کله ابو دردا ذهن ترازی کله د پیغمبر یو صحابی کله مغیره ذهن ترازی کله د پیغمبر بل صحابی ذهن تراشی یقینا نن که زما د پیغمبر اداګانی نن که زما د پیغمبر د صحابه اداګانی نن که زما د محبوب طور طریقې موجود دي الحمدلله غف مدارسو کې موجود دي وای سبحان الله نو موږ به ټول تعلق د مدرسو سره ساتو नहीं हाथ उठा कर ला सुचत के रात हुआ ही ताल्लुक बसातु इंशाअल्लाह अपन नरबे सातु इंशाअल्लाह मजबूत ताल्लुक बसातु इंशाअल्लाह बाकायदा बजुमुन मदरसे सरदा से रबत वी ईमान बे वायु او د دې د پاره نه چې مدرسې کې نه کمزوري دي ذهن کې یو خبره کې دی خیر روبه کما اخیری خبره تکوما دا ذهن کې دی چې د چا سر کې خکر مو شو کنه مدرسه نشي ختمول دا ذهن کې دی ولی وجه مدرسه نن دومره مضبوطه ده چې ما ته باغه افسر خې ما ته باغه وړوکې خې ما ته باغه لوی خې ما ته باغه غریب خې ما ته باغه مالدار خې چې داغه یو لور یا یو زوی په مدرسه کې لوي نشته او لس کال بعد د ما نزان سره د ملنګ نو لیکي لس کال بعد داسې کور بني چې داغه په دروازه او پټکی والے نه ولاړ دا نظام دې طرف ته روان دی ان شاء الله روان دي موږ قتل په مدارسو کې دومره طلبا دومره د الله مسکینان دغه سپینو پټکو والا پټول کائنات کې خوارش او زمونږ وطن خو چې اوس ګوري په کومه لاره چې درېږي ما ته په ایمان وایي چې کوم ځای کې ذهن تاسو ته مولاښکاري هر ځای موجود دی او تاسو خلکو خو په غیرت هم کړی دی مخکې ورځو کې تاسو خلکو غیرت کړی دی وجم کړی دی په دې وجم کړی دی چې په دستاسو اعتماد په دې مولا ستاسو اعتماد
مونږ درته پسخیږو. خو یقینا عزیزانو دا درته ویل غواړم چې هغه دور را روان دی چې هر کور کې به پټکی والا موجود وي. نن هم تقریبا موجود دی. هغه د کالج او د یونیورسيټي او د سکول سټوډنټان چې مولا به ولیدو په بد بلګېدو، نن ورلا غي لاسونه ښکلوي که نه ښکلوي. نن د یونیورسيټو کم اکثریت نوجوان د علماو سره محبت ساتي. کالجیان، بازار والا، پټی والا، هر سړی کې دا محبت کم ځای نه راغی. دا غزوه هند ته تیارې دی. دا محبت کم ځای نه راغی. دا د حضرت عیسی علیه السلام سپایانو تیارېدو ته تیارې دی. او دا دی الله مونږ کې برقرار وساتي. الله نه ودا سوال کوو چې الله د دجال د فتنې نه مو ساتي. او که دو سره هم تعلق وي نو الله به هم ته بچ ساتي. او که چېرې زمونږ په دور کې دجال را نغې، زمونږ په دور کې د حضرت عیسی علیه السلام نزول نشو، مونږ نو دنیا کې د امام مهدي را نغې، نو زما عزیزانو کم از کم چې دغه عقیده مضبوطه عقیده د مدارسو سره مونږ تړلې نیولې، نو زمونږ اولاد کې به الله د هغې فوجیان را پیدا کوي. کاغه نو د هغې اولاد کې به پیدا کوي. زمانه غلط طرف ته روانه ده. که لغوندې مونږ نرمي وکړه، لغوندې مونږ عقیده کې فرق خدا نه خاص ته راغې، لغوندې زمونږ نه میدان لږ ګډوډ شو، نو سبا زمونږ نسل تباه کېږي. ګورې څوک آیس ته روان دی، څوک پوډرو ته روان دی، څوک اجرت ته روان دی، څوک نور هغه قسم قسم خرافات. بیګاره دی یو ملګري وایي سکول ما ته په هغې قسم میسیجز راولېږل، اګر چې مونږ دغې ته اوسګارېږو نه، ما ته وایي چې زما ملګری دی هغه باقاعده یو مرزا دی دلته وایي د هغه تعریفونه کوي چې دی ډېرې ښکلې خبرې کوي. ما ته وایي زه به چل ول در ولم، نوم به ورته نه علم چې دی دپاره زه به چل ول به در ولم. هغه سر لږې خبرې وکوي، ذهن یې بدل شوی دی. ما ورته ویم مدرسې نه چې کله لرې شي ذهن بدلېږي، خو که دو سره هم تعلق وي نو الله به کم از کم زمونږ عقیده نه خرابوي شي. ساتئ به تعلق انشاءالله. لږ صحیح لاس اوچت کوي. په ایمان چې ساتئ به کلک تعلق وساتئ د مدرسو سره. او چې دا تعلق مې نو انشاءالله موږ به نه تباه کېږو انشاءالله. زه بس اخر کې صرف دا ویل غواړم الله دې چې دا چا ختم بخاري وکړو الله دې ورته مبارک کړي. کوم ورته 10 هلکانو قرآن په یاد کړو الله دې هغې ته مبارک کړي. کوم په ناظره باندې ویلي الله دې هغې ته مبارک کړي. او الله دې په تاسو ټولو د دې انوارات راووري. واخر دعوانا